انسان د دغه دنیا هغه واحد مخلوق دی چې هغه د خپل ژوند په زرهاوو صفحې نه ګوري. انسان هغه واحد مخلوق دی چې د خپل دماغ یوازې 2% استعمالوي. موږ په حقیقت کې د اصلي طاقت استعمال نه کوو او رښتیا خو دغه ده چې موږ په حقیقت کې د خپل طاقت استعمال په صحیح طریقه نشو کولی. انسان په حقیقت کې خپل ځان کمزوری او ناچاره تعریفوي او په تیره بیا ټکنالوژي هغه ورځ تر بلې هغه کمزوری او ناچاره جوړوي. که چیرې د 100 منټو لپاره موبایل بند شي نو بیا ډېر تنګ کېږي. که موټرسایکل نه وي موږ بازار ته نشو تللی. که په کور کې ټي وي نه وي موږ ته کور خوند نه راکوي. دوستانو اکثره خلک داسې ژوند تیروي او زیاتره په دا ډول ژوند تیر او مړه کېږي. په ژوند کې داسې خلک د ځان لپاره هېڅ نه کوي او نه د خپلې کورنۍ لپاره. نو د دې لپاره که هر څومره ناوخته وي بیا هم په ژوند کې کامیابي ترلاسه کړه. په یاد ولره چې د کامیابي لاره مشکله وي. کیدای شي ته په دغه لاره باندې یوازې لاړ شې. کیدای شي دغه لاره ډېره اوږده وي. کیدای شي چې ته په دغه لاره باندې په ډېر مشکل او تکلیف سره لاړ شې. د دغه وجو له لاسه اکثره خلک د کامیابي په لاره نه ځي. په سلو کې یو دانه وي چې په هغه کې دغه جذبه او جنون وي چې د کامیابۍ لپاره د دنیا د خلکو پروا پرېږدي او یوازې وځي. ناکامه خلک د الوتونکو مرغانو په څیر وي، نه ځان پېژني نه بل پېژني، نه کامیابه کېږي او دوی نه ژوند پېژني. او د داسې خلکو پېژندنه ډېره سخته وي او په دغه سختۍ کې دوی ورځ هر څه بایلي. نه هغه په کوم بله طریقه پېژندل کېږي او نه څوک هغه پېژني. کوم شخص چې لوی مقصد جوړوي او بیا د هغه د حاصلولو لپاره کوشش کوي هغه خپله پېژندنه جوړوي. هغه خپل اصلي منزل او خپل اصلي طاقت پېژندلی شي. د داسې خلکو پېژندنه سخته نه وي مګر داسې شخص چې هر وخت هر ځای ودرېږي په هغه ځای کې شور شروع کړي. که څوک په تا یقین کوي او یا یې نه کوي ته باید یوازې په ځان یقین او باور ولرې. ته باید په دغه هم یقین او باور ولرې چې په ژوند کې د پرمختګ لپاره د بل چا ضرورت هم نشته. او په یاد ولره چې د چا له ننه همت وي، د چا له ننه چې حوصله وي، د چا له ننه چې جذبه وي. دنیا د هغه سره مینه کوي. دنیا هغه ته د هغه د محنت، حوصلې او جذبې په بدله کې کامیابي او کامیابي ورکوي. او په دنیا کې اکثره خلک د داسې خلکو ارمان کوي چې کاش زه هم د دغه په څېر جوړ شم. یو وار بیا وایم په سلو کې یو دانه وي چې په هغه کې دغه جذبه او جنون وي چې د کامیابي لپاره د دنیا د خلکو پروا پرېږدي او یوازې وځي. ته هم جوړېدلی شي په دغه سلو کې یو دانه. کوم شخص چې لوی مقصد جوړوي بیا د هغه د حاصلولو کوشش کوي هغه خپله پېژندنه جوړوي. هغه خپل اصلي منزل او خپل طاقت پېژندلی شي. د داسې خلکو پېژندنه سخته نه وي مګر داسې شخص چې هر ځای هر وخت ودرېږي په هغه ځای کې شور شروع کېږي. که څوک په تا یقین کوي او یا یې نه کوي ته باید یوازې په ځان یقین ولرې. هره ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مو خوښې شوې وي. که مې ویډیو خوښې شوې وي ویډیو لایک او چینل به سره سبسکرایب کړئ.